سلام. روانې خبري ټولګې ته هرکلی کوم. دا هم پوره خبرونه ویاند سید ادریس سادات. واشنگټن پر افغان سیاستوالو فشار راوړي څو د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره له اعلان شوي پلاوي ملاتړ وکړي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې ارګ او خلیلزاد له سیاسي مشرانو سره اړیکې نیسي او ترې غواړي چې اعلان شوی مذاکراتي هیات تایید کړي. خو تر اوسه له عطا محمد نور او حنیف اتمر پرته نورو سیاسي مشرانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې غوښتنې انکار کړی دی. عبدالله تېره ورځ په یوه اعلامیه کې په مشروط ډول دغه پلاوی تایید کړی دی. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي دوی پر مرکچي پلاوي ملاحظات لري. د ارګ او واشنګټن فشارونو ته نه تسلیمیږي او په دې تړاو باید ملي او سیاسي اجماع جوړه شي. د حکومت له لوري له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر اعلان شوي پلاوي د انتقادونو په اوج کې تازه ارګ او امریکا د دې پلاوي لپاره د ملاتړ ترلاسه کولو هڅې چټکې کړي دي. یوې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې ارګ او خلیلزاد له سیاسي مشرانو سره تماسونه نیسي او ترې غواړي چې اعلان شوی مذاکراتي هیات تایید کړي. خو تر اوسه له عطا محمد نور او حنیف اتمر پرته نورو سیاسي مشرانو د امریکا له دې غوښتنې انکار کړی. عبدالله هم تېره ورځ په یوه اعلامیه کې په مشروط ډول دغه پلاوی تایید کړی دی. متحدو ایالتونو پر افغان سیاستوالو فشار وارد کړی څو د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره له اعلان شوي پلاوي ملاتړ وکړي. ارګ او خلیلزاد له سیاسي مشرانو سره تماسونه نیسي او ترې غواړي چې اعلان شوی مذاکراتي هیات تایید کړي. تر اوسه له حنیف اتمر او عطا محمد نور پرته نورو له دې کار څخه انکار کړی، خو عبدالله په مشروط ډول تایید کړی دی. سیاسي احزاب وایي چې د مرکچي پلاوي نوملړ کې داسې کسان راغلي چې د افغانستان له اوسني وضعیت نه بېخبره دي او سیاسي احزاب به د امریکا او ارګ دې فشارونو ته غاړه کېنږدي. دوی وایي چې په دې تړاو باید د سیاسي مشرانو اندېښنې په نظر کې ونیول شي. متاسفانه په دغه هیئت کې اکثریت داسې کسان دي چې تر اوسه پورې یو طالب سره مخامخ سم خبرې نه دي کړي او د افغانستان د گذشته حالاتو نه قطعا دوی اطلاع نه لري، یا په خارج کې لوی شوي دي او یا همدا اوس د دوی عمر د دې تقاضا نه کوي. نو که خلیلزاد او حکومت دا کار کوي دا یو جفا دی چې د افغانستان د سولې لپاره کوي او په صورت قطع به دا ونه منل شي. هغه کسان چې د امریکې او د مخصوصا د خلیلزاد او د ارګ سره تړونونه لري هغه به ومني، ولې هغه چې د افغانستان په خیر او په فلاح باندې فکر کوي په صورت قطع دغه فرمایشات به ونه مني. له دې سره په ورته وخت کې د حکومت له لوري د ټاکل شوي هیات د راپور ورکونې څرنګوالي په تړاو هم ابهامات موجود دي. ویل کېږي چې ولسمشر غني غواړي مذاکراتي ټیم ده ته ګزارش ورکړي، خو سیاسي مشران ټینګار لري چې دا ټیم باید د مصالحې عالی شورا ته چې د سیاسي مشرانو لخوا رامنځته کېږي او ټول لوري پکې شامل دي باید راپور ورکړي. ما در قدم اول او چیزی را که ضرور میبینیم رسیدن به یک اجماع ملی، رسیدن به یک نقشه راه واحدی که مجموع نیروهای سیاسی درون حکومت و مجموع نیروهای سیاسی که بیرون از حکومت در نقش اپوزیسیون قرار داره سر از او بتونن به تفاهم برسن. اگر ما اجماع ملی داشته باشیم رهبری و ریاست چه شخص رئیس جمهور و یا هر شخصیت سیاسی دیگه به هر حال ما رو میتونه که موفقیت شورا را برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار تضمین بکنه. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت پلاوي د ملاتړ په هدف د ارګ او امریکا هڅې داسې مهال دي چې طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د حکومت لخوا له اعلان شوي پلاوي سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې دا پلاوی د دوی د دریځ او اصولو خلاف ټاکل شوی دی. خو د افغان حکومت او طالبانو تخنیکي ډلو د بندیانو د ازادېدو په تړاو لومړنۍ ناسته کړې ده. افغان حکومت وایي د دوی پلاوي د طالبانو له 3 کسیز هیات سره چې اوس مهال کابل کې دی لومړنۍ غونډه کړې او د بندیانو د خوشي کېدو پروسې په اړه ورسره بحث او خبرې اترې کړې دي. خو طالبانو ته نږدې کسان وایي د پلاوي له تېرې ورځې راهیسې له افغان حکومت سره 2 ناستې کړي او یوازې د بندیانو پر خوشي کېدو یې خبرې کړې دي. دوی وایي د طالبانو 3 کسیز پلاوی د سره صلیب په مرسته کابل ته راغلی چې د معلوماتو پر بنسټ یې په دې پلاوي کې حاجي اختر محمد، حاجي ابراهیم او حاجي فتح شامل دي چې قطر ورته په کابل کې د اوسېدو ترتیبات نیولي دي. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په یو رسمي سفر د طالبانو تخنیکي پلاوی کابل ته سفر کوي. د وسلهوالو طالبانو پلاوی د زندانیانو د خلاصون په هدف د سه شنبې په ورځ کابل ته راغلی چې
طالبانو ته د نږدې کسانو په وینا دغه پلاوي له افغان حکومت سره په 2 ناستو کې د بندیانو پر خلاصون بحثونه کړي دي. زموږ د بندیانو د کمیسیون 3 کسیز تخنیکی ټیم د افغان حکومت تخنیکی ټیم سره د بندیانو د خلاصون په هدف د تصدیق او تثبیت چارې پر مخ وړي. د یاد هیئت د کوربتوب چارې د قطر هیواد سفارت تر سره کوي او د نور اړوندو چارو د اجرا لپاره په دې غونډه کې سور صلیب هم برخه لري. امارات اسلامي افغانستان د زندانیانو د کمیسیون د بندیانو د کمیسیون هیئت چې 3 نفر دي پکې حاجي صاحب ابراهیم دی، حاجي صاحب اختر محمد دی او حاجي صاحب عبدالفتاح دی. دوی کابل ته پرون را رسیدلی دي او سرینا هوټل کې دي. 2 مجلسونه یې کړي دي او د دوی فقط تخنیکی دنده ده چې د بندیانو د خوشي کېدو په ارتباط به دوی خپل وظایف تر سره کوي او صرف د بندیانو مسؤلیت د خوشي کېدو مسؤلیت دا ور په غاړه دی. د کسیز کمیسیون دا راغلي دي د سره صلیب په واسطه باندې او دلته به د سره صلیب سره د دوی ګزاروي او سره صلیب به زمینه دوی ته برابروي چې د بندیانو د خلاصون طریقه او لاره جوړه کړي په هغه طریقه باندې خلاص. دوی وایي چې د طالبانو پلاوي له نورو موضوعاتو پرته یوازې د بندیانو پر خلاصون خبرې او بحثونه کړي دي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې دواړه لوري به په لومړي پړاو کې د طالبانو 100 بندیان او د افغان حکومت 60 بندیان آزاد کړي. په ورته مهال افغان حکومت هم تاییدوي چې له طالب پلاوي سره په کابل کې لیدلي او د بندیانو د خلاصون په اړه یې بحثونه کړي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت کاری تخنیکی ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه وو. په دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسو چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. په پرونی ناسته کې د نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو. تمه وه چې د مارچ په 11 نیټه د طالب لوري 100 بندیان آزاد شوي وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دا لړۍ ځنډېدلې وه. دواړو خواو تر دې مهاله دا نه دي ویلي چې څه مهال به د زندانیانو د خلاصون بهیر پیلېږي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې د طالبانو 3 کسیز پلاوی د سره صلیب په مرسته کابل ته راغلی چې د معلوماتو پر بنسټ په دغه پلاوي کې حاجي اختر محمد، حاجي ابراهیم او حاجي فتح شامل دي او په کابل سرینا هوټل کې حضور لري. یوناما په افغانستان کې د روان سیاسي بحران په تړاو اندېښنه څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي چې سیاسي وضعیت د سولې خبرو کې ځنډ د تاوتریخوالو زیاتوالی او کرونا ویروس د افغانانو لپاره وضعیت بحراني کړی ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت د ځانګړي استازي دفتر له ټولو افغان سیاسي ډلو غوښتي چې خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. یاد سازمان په خپل د راپور کې له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو پر کمېدو هم اندېښنه ښوولې او ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان پر بهرنیو مرستو متکي دی او د دغه پیسو کمېدل دا هیواد له جدي مالي ستونزو سره مخ کولی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان په تړاو خپل راپور وړاندې کړ. د انګریډ هایډن په راپور کې د افغانستان د سیاسي وضعیت، د سولې خبرو ځنډېدو، تاوتریخوالي دوام او کرونا ویروس له امله اندېښنه ښودل شوې. په دې راپور کې د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي پایلو تر اعلان وروسته په هم مهاله توګه د 2 تحلیفونو په تړاو ویل شوي چې دا کار په افغانستان او نړۍ کې د جدي اندېښنې وړ مسأله ده. سیاسي بحران، د سولې خبرو ځنډېدل، د تاوتریخوالي زیاتوالی او د کرونا ویروس تهدید د افغانستان د خلکو لپاره وضعیت بحراني کړی دی. له دې وضعیت نه د وتلو لپاره باید د ټولو مشترکو هڅو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په دې راپور کې همداراز له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو پر کمېدو هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي په داسې حال کې چې افغانستان پر بهرنیو مرستو متکي دی، د دغو پیسو کمېدل دغه هیواد له جدي مالي ستونزو سره مخ کولی شي. هایډن همداراز په ټولو افغان سیاسي مشرانو غږ کړی چې ګډ کار وکړي او د افغانستان د خلکو لپاره د خپل سیاسي اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. اوس د بې اتفاقۍ وخت نه دی، اوس د سیاست درک او شمولیت وخت دی. د افغانانو ګټې د ښځو ځوانانو د حقونو په ګډون باید تر هر څه مخکې وي. نړۍ د کرونا ویروس سره مبارزه کې خولو کې ډوبه ده. افغانستان ته مناسبه ده چې د نړیوالو سرچینو د جذب لپاره غوره دلیل ولري. نوموړي همدغه راز ویل چې د افغانستان سیاسي مشران باید
له طالبانو سره د خبرو لپاره تفاهم ته ورسیږي. د سیاسي وضعیت، سولې خبرو ځنډېدو او کرونا وایروس په تړاو د یوناما دغه اندېښنې داسې مهال دي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز هم په خپلو خبرو کې ویلي چې طالبان دې هم له جګړو لاس واخلي، اوربندې وکړي او په دې توګه د په افغانستان کې د کرونا ضد مبارزه کې له خپلو خلکو سره همکاري وکړي. افغان حکومت وایي د اړتیا په صورت کې به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د 1409 نوي مالي کال بودیجه تعدیل کړي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي حکومت په افغانستان کې له یاد ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو دی چې د 1409 نوي مالي کال بودیجه کې تعدیلات ملي شورا ته وړاندې کړي. مالی وزارت هم وایي د 1409 نوي مالي کال بودیجه کې هغه پروژې چې د تطبیق برخه کې ستونزې وي پیسې به د کرونا ویروس سره د مبارزې او یا هم نورو برخو کې ولګول شي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د اساسي قانون د یو نوي مادې له مخې دوی د بودیجې د تعدیلاتو صلاحیت لري چې په وینا یې ولسي جرګه به هغه مهال دغه تعدیلات ته مثبته رایه ورکړي چې د حکومت وړاندیزونه منطقي او د منلو وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم معاونیت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې حکومت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې هر ډول اقداماتو ته ژمن دی. په یاده خبرپاڼه کې راغلي حکومت په پام کې لري د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف د 1409 نوي مالي کال پر بودیجې له سره کتنه وکړي او د یاد مالي کال بودیجه کې تعدیلات به ملي شورا ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې مالیې وزارت هم وایي چې د 1409 نوي مالي کال بودیجه کې هغه پروژې چې د تطبیق په برخه کې ستونزې وي پیسې به یې د کرونا وایروس سره د مبارزې او یا هم نورو برخو کې ولګول شي. مالیې وزارت ته وظیفه ورکړل شوې چې د 1409 مالي کال کې هغه پروژې چې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او یا هم د تطبیق حالات سم نه دي، امکان د تطبیق نشته، هغه باید وکتل شي ترڅو د هغه بودیجه په نورو امضایونو کې مصرف شي او دا ځایونه امکانات شته چې د کرونا سره مبارزه هم وي. ولې تر اوسه باندې د تعدیل لپاره کوم موارد اقدامات نه دي ترسره شوي دي. د بودیجې د تعدیل اړتیا ته په کتو ښایي د ډېر شمېر هغو پروژو چې ضرورت یې کم او یا هم اړینې نه وي پیسې له کرونا وایروس سره په مبارزه کې ولګول شي. په ورته مهال د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون وایي چې د اساسي قانون د 9 مادې په اساس په ملي بودیجه کې تعدیل او تغییر د ولسي جرګې ځانګړی صلاحیت دی. دوی زیاتوي چې ولسي جرګه به هغه مهال د کرونا سره د مبارزې په هدف د 1409 نوي مالي کال بودیجې تعدیل ته مثبته رایه ورکړي چې د حکومت پیشنهادونه منطقي او د منلو وي. زمانی که حکومت افغانستان بر مبنای اصل منطقی بودن و عقلانی بودن قضیه خواستار تغییرات در بودجه و شما متاسفانه در شرایط ناگوار قرار دارین، احتمال بسیار زیاد میره که پارلمان افغانستان تغییرات در بودجه ملی لبیک بگه. د 1409 نوي مالي کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ و چې 209 میلیارد افغانۍ عادي او 119 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده. د 15 ورځې لپاره د کابل ښار قرنطین کېدو سره سره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. سره له دې چې حکومت د 3 اونیو لپاره کابل ښار قرنطین کړی، خو په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او کابل ښاریان وایي د مجبورۍ له امله نشي کولی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ورته مهال د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د کرونا ویروس له خپرېدو اندېښنه ښوولې او په ملي سوداګرو پانګوالو یې غږ کړی چې د ولسي وګړو لاسنیوی وکړي. بلخوا د ملکي هوایي چلند ادارې د تازه پریکړې له مخې د کرونا ویروس له امله د کابل هرات ترمنځ الوتنې بندې شوې دي. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې نږدې 200 ته رسېدلي، خو 10 کسان ترې بیرته رغېدلي دي. په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له چټک خپرېدو وروسته په افغانستان کې هم دغه ویروس د خپرېدو په حال کې دی چې د مثبتو پیښو شمېر یې شاوخوا 200 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا شمېرې وروسته تر دې لوړې شوې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د نوو 22 پیښو پایلې مثبتې شوې، خو ورسره هم مهال تر اوسه 10 تنه له دې ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. شریکم چې 15 تنه نور هیوادوال چې په کرونا ویروس اخته وو، وروسته له ده چې هغه د تداوي میعاد یې بشپړ شو، دوی شفایاب شوي دي چې د دوی 3 تنه د هرات په ولایت کې، 1 تن کندهار په ولایت کې او 1 هم د نیمروز په ولایت کې مکملا دوی شفایاب شوي. تستونه یې چې واخیستل شول، تستونه یې منفي وو چې تر اوسه تعداد د هغه خلکو چې بهبود پیدا کړی ده 10 تنو ته رسي.
په ورته وخت کې د 15مې ورځې لپاره هم د کابل ښار قرنطین کېدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. له دې سره چې حکومت د 3 اونیو لپاره کابل ښار قرنطین کړی، خو ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته لیدل کیږي او کابل ښاریان وایي چې د بیکارۍ او مجبورۍ له امله نشي کولی خپلو کورونو کې پاتې شي. مجبور هستیم که برایم یک لقمه نان کار این فامیل خود بکشیم دیگه. اینا در این حالت نمیشه دیگه، چی بگوییم؟ و این شرط قبول میکنیم که حکومت بیا نفوس ما را در خانه حساب کنه، پشت خانه ما مواد ما را بیاره، ما با چی برایم بیرون؟ چی مشکل دارم؟ قسمی که دیگه کشورهای دولتشان حمایت میکنه مردمش و ملتش، دیگه باید دولت افغانستان هم یک کمی حمایت کنه. مردم افغانستان که قرنطینه نشده است، البته اینی طفلا که میبرن دنبال یک لقمه نان میبرن. کابل ښاریان وایي حکومت دې له دوی سره د شوو ژمنو له مخې چې د قرنطین پر مهال به ورسره مرستې کوي عملی کړي. طبق وعده‌ای که حکومت محترم ما همراهشان کرده که اینا رو کمک میکنه، یا مالی یا مواد اولیه اینا رو کمک بکنه، طبعا که خودشان بدل خود مسئول بودن، خانه‌شان خود قرنطین میکنه. چې موږ د قرنطین نه یو مرګ په کور کې راته چې هغه دغه مرګ نوم دی ولګه، نو وخت چې ولګه ما وژني به د دې نه ښه چې راوځم بیرون د دې ویروس مبارزه وکړم. په ورته مهال د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو اندېښنه ښودلې او د هیواد پر ملي سوداګرو او پانګوالو یې غږ کړی څو د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې د ښار د بندېدو او بیکارۍ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له دې سره د ملکي هوایي چلند ادارې د تازه پریکړې له مخې د کرونا ویروس له امله د کابل هرات ترمنځ پروازونه متوقف شوي دي. د کرونا ویروس له ویرې د کابل ښار د قرنطین کېدو څخه شاوخوا 15 ورځې تېرېږي، خو لا هم لیدل کېږي چې د کابل ښاریانو دغه قرنطین نه دی مراعات کړی او تګ راتګ او ګڼه ګوڼه په خپل ځای ده. د دې ښار اوسېدونکي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د قرنطین په بهال ورسره مرسته وشي. محمد وسیم وصال، کابل نیوز، کابل. په همدې حال کې د کوویډ 19 یا کرونا ویروس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو کمپاین پیل شوی دی. د امنیت روغتیا وزارت او کورنۍ چارو وزارت په ګډه د ولسمشر غني د حکم له مخې د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي د روږدو کسانو دفاعي او فزیکي سیستم کمزوری وي او یا د ویروس پکې په چټکۍ سره خپرېږي، نو په همدې خاطر یې دا کسان د درملنې لپاره راټول کړي دي. د کابل ښار د قرنطین کېدو تر پریکړې 15 ورځې وروسته کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د کابل ښار له ځینو سیمو پر مخدره موادو روږدي کسان ټول کړل. د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلان وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې کمپاین پیل کړی څو په مخدره موادو روږدي کسان راټول کړي. دوی وایي چې د روږدو کسانو دفاعي او فزیکي سیستم کمزوری وي او کرونا ویروس پکې په چټکۍ سره خپرېدی شي، نو په همدې هدف دغه کسان د تداوی لپاره ټول کړي دي. نظر مقاومت فیزیکی مقاومتشان پایان است، ما سیستم معافیتیشان درست کار نمیکنه، متضرر هستند. بنابراین اگر شایع شود بینشان میزان شیوع در بینشان احتمالاً زیاد است. معتادین به خاطر کرونا که کرونا مروج شده در سطح افغانستان جلوگیری از مردم دیگه شود که مصاب به اینا نشن، از اینا سراحت نکنه به اونا، یک فرمان خاصی را صادر کردن. به اون اساس ما جمع‌آوری خود امروز مطابق از با همکاری وزارت صحت عامه و جمع‌آوری خود شروع کردیم. په ورته وخت کې هم خلک د حکومت له ورته اقدام څخه هرکلی کوي او د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د معتادینو ټولول او تداوي کول پر ځای اقدام یادوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لومړی دې د مخدره توکو د پلورونکو مخه ونیسي او د معتادینو د ټولېدو پروسه دې دایمي کړي. وی به خاطر از کرونا ویروس به می خاطر از خوب است که مثالش همین جمع شود به شفاخانه برده شود بالاخره به یا کسب کار داده شود کار بده شرکت جور کنه. بهترین شاید کرونا ده اول د خپل از صحت ولرم اولادار ما غای ما بازتی ما د بهترین شاید چې دا ټول ګمدل د منګه منطقه ده و دې که سبا د ما اولادم د پودری رازی و غیر رازی اولاد باید پودر فروش گم کنه. پودر فروش مسئلهش از زمین ورداره. این پودر ما فروخته نمیتونم، این مردم فروخته نمیتونه. این پودر کسایی میفروشن
کسایی میفروشند که در مقامهای بالا هستند. د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونه داسې مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه په مخدره توکو روږدي کسان د تداوۍ په هدف راټولوي چې تر اوسه 6 لکه کسان په مخدره توکو روږدي دي چې له دې جملې څخه 8200 میرمنې او 100,000 ماشومان دي. د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت د اقداماتو په لړ کې نن د سرای شمالي په دغه سیمه کې په مخدره موادو روږدي کسان د ټولېدو لړۍ پیل شوې ده. په دې ترڅ کې شاوخوا 2500 کسان عامې روغتیا وزارت ټول کړي او د درملنې لپاره یې بیولي دي. محمد وسیم وصال، کابل نیوز، کابل. له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل د واشنګټن اصلي هدف دی. امریکا کې د یهودانو د پالیسۍ مرکز په خپل تازه تحلیل کې وایي د افغانستان سیاسي کړکېچ او بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پرتې ستونزې باید امریکا متحده ایالتونه له خپل د هدف څخه راونه ګرځوي او ډېر فکر یې له افغانستانه د وتلو پر لارو چارو متمرکز وي. دوی اوس هم په خپله هم د واشنګټن او متحدانو په همکارۍ افغانستان کې رامنځته شوې اداره فاسده بولي او له هغې سره همکاري خپله ستره تېروتنه ګڼي. دوی وایي وسلوال طالبان د همدې هیواد خلک دي. امریکایان باید ووځي او د ترهګرو ډلو خلاف د مبارزې مسؤلیت دوی ته پرېږدي. په دې اړه څرګندونه داسې مهال کېږي چې واشنګټن تازه له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. له افغانستانه د ځواکونو ایستل د امریکا د متحدو ایالتونو اصلي هدف دی او د واشنګټن ټول فکر باید اوس همدغه هدف ته د رسیدو په لارو چارو متمرکز وي. امریکا کې د یهودانو د پالیسۍ مرکز په خپل تازه تحلیل کې چې افغانستان کې سولې لپاره د پلان جوړولو نوم یې ورکړی، ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت، روان سیاسي کړکېچ او د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پرتې ستونزې باید متحده ایالتونه له دغه هېواده د وتلو لپاره له خپل هدف څخه راونه ګرځوي. دغه تحلیل کې له تیر سره په توپیر افغانستان کې روانې جګړې ته هم د ترهګرۍ ضد جګړې پر ځای د کورنۍ جګړې نوم کارول شوی دی. افغانستان کې د امریکا هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې متحده ایالتونه د افغانستان له کورنۍ جګړې وایستل شي. امریکا باید خپل اساسي هدف ته د رسیدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. د القاعدې او یا د هغې د څانګو په بیرته نه راګرځېدو له ډېر ټینګار پرته د افغانستان کورنۍ جګړه ښکیلو اړخونو ته پرېږدي. په دې مقاله کې راغلي که د القاعدې په څیر ترهګرې ډلې له افغانستانه وهم شړل شي نو منطقه کې نور ځایونه پیدا کوي. سرچینه وایي د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره د سیمې په کچه یو پراخ پلان ته اړتیا ده او متحده ایالتونه به تر یوه ځایه سیمه کې پاتې شي. په دغه تحلیل کې راغلي چې امریکا له افغانستانه د وتو د لار لپاره له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان سره په خبرو بوخته ده. دې ته له کتو پرته چې د افغانستان د سولې مذاکرات او د پخلاینې پروسه له څه برخلیک سره مخامخ کیږي، له ځینو ملګرو هیوادونو سره چې ښایي په تاریخي لحاظ د امریکا متحدان هم نه وي پاتې شوي او د پخواني شوروي اتحاد مدار کې ول. خبرې روانې دي خو شمالي دهلیز ته لاسرسی مطمئنا پاتې شي. امریکایي